آیا پاکستان رښتیا پر افغانستان یو ځل بیا د برید پلان لري؟ په داسې حال کې چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې امنیتي وضعیت تر بل هر وخت کړکېچن دی، د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په خپلو وروستیو څرګندونو کې ټولې ډیپلوماټیکې پولې ماتې کړې او په خورا تنده ژبه یې اوسنۍ افغان واکمنۍ ته د هند په څیر د برید ګواښ کړی او ډیره کړې ده چې له دې وروسته د افغانستان او هند ترمنځ هیڅ توپیر نه ویني. دا یوازې یو سیاسي ګواښ دی او که د یوې نوې او خطرناکه جګړې پیلامه ده. تر پایه راسره پاتې شئ چې د اسلام آباد د دغه نوي او خورا توند دریځ په اصلي جزئیاتو او د هغه په پایلو پوه شئ. درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د دغه هیواد په ملي اسمبلۍ کې د وینا پر مهال یو ځل بیا پر افغان واکمنۍ تور ولګاوه چې په خپله خاوره کې یې د وسلوالو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. آصف په ډاګه کړه که دغه ډله د وسلوالو له ملاتړه لاس وانخلي نو ترمنځ به یې یوه خلاصه جګړه پیل شي. نوموړي په خپله وینا کې نوموړې ډله په مستقیم ډول تورنه کړه چې د اسلام آباد پر ضد د هند جګړه پر مخ وړي. هغه وویل دا مهال زموږ لپاره د هند او افغانستان ترمنځ هیڅ توپیر نشته او که یاده ډله همکارۍ ته چمتو نه وي نو دوی به له کابل سره کټ مټ د ډیډي په څیر چلند وکړي. دا څرګندونې ښیي چې پاکستان نور د نوموړې ډلې پر وړاندې خپله ډیپلوماټیکه حوصله بایللې ده. خواجه آصف په خپلو خبرو کې دا هم روښانه کړه چې دوی تر اوسه د دریو هیوادونو په منځګړیتوب له کابل سره په صادقانه توګه د حل لارې لټولو هڅه کړې ده. هغه ادعا وکړه چې په خپله یې 3 ځله په داسې خبرو کې برخه اخیستې چې کله ناکله به یې تر 19 ساعتونو پورې دوام کاوه. د آصف په وینا د تاوتریخوالي په دغو حالاتو کې هم دوی ډیالوګ ته ترجیح ورکړې، خو اوس ورته ښکاري چې دغه ډله د دوی خبرو اوریدو ته چمتو نه ده. هغه ټینګار وکړ چې کله خبرې ناکامې شي نو یوازینۍ بدیله لاره دا ده چې په سختۍ سره جګړه وشي. د پاکستان دغه لوړپوړی چارواکی ادعا کوي چې هند اوس له پاکستان سره مستقیمه جګړه نه کوي بلکې د افغانستان د خاورې له لارې د دوی پر وړاندې جګړه پر مخ وړي. که څه هم اسلام آباد دا ځل په بېساري ډول کابل د هند پراکسي وباله، خو اوسنۍ افغان واکمنۍ تر دې وړاندې تل دا ډول تورونه رد کړي دي. د نوموړې ډلې مشران وایي چې اسلام آباد خپل امنیتي ناکامي او په هیواد کې دننه د پوځ او حکومت ترمنځ بې اعتمادي پر کابل ورتوانوي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د پاکستان دا ډول بېساري ګواښونه به د نوموړې ډلې پر تګلارو څه اغیز وکړي او که دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د یوې خونړۍ جګړې پیلامه ده؟ آیا واقعا کابل د هند پر لاره روان دی؟ خپل نظر په کمنټ کې ولیکئ. ویډیو لایک او د سیمې د نورو مهمو خبرونو لپاره زموږ پاڼه فالو او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.